حدیث بیانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ منبر ته خطو کله چې اوله پتپایا باندې یا په اوله سینه باندې قدم کې خود نو امین وي دویم زینه باندې چې کله قدم کې خود بیا امین وي په درېمه زینه باندې چې بیا قدم کې خود بیا امین وي کله چې خطبه ختمه شوه هر څه ختم شول صحابه کرام نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک تر اغون شو مختنه وکړه عرض وکړه د الله رسوله تاسو نه خو داسې یو عمل مخکې نو صادر شوی داسې یو عمل درنه نن صادر شو چې ما مخکې تاسو نه نو اورېدلی ای د الله رسوله د دې علت څه ته هر یو په تپایه باندې هر یو زینه باندې ختلې او تا آمین آمین ویل د دې وجه سوا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایي وای کله چې ما په اوله زینه باندې قدم کې خود جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام مخامخ راته ودرېد وای اول سلام راته ویلې دا فصل سلام نه راته ویل اے د الله رسول هلاکت دی به هلاکت دی به هغه چا لپاره چې څوک هغه باغ باندې دا هغه مور او پلار هغه بوډاګان وي هغه سپین سری وي او د هغه په خدمت په وجه باندې دوی ته الله رب العزت مغفرت نصیب نکي هغه کس لپاره دی هلاکت یا مور ژوندۍ وي پلار ژوندۍ وي ضعیف وي هغه د خدمت کولو په وجه باندې الله رب العزت ته بخنه ونکي نو هغه شخص لپاره دی هلاکت و ما ذکر ویل امین دویمه په تپایه باندې مې چې پکا کې خدلا جبرئیل علیه السلام بل کلمه راته ویل اے د الله رسوله الله در باندې سلام ویلي فصل سلامنا هلاکت دی به هلاکت دی به هغه چا لپاره چې د چا په مخ کې د چا په وړاندې ستا نوم مبارک یاد سي او پتا باندې هغه درودونه وایي دغه کسانو د لپاره دی هلاکت نو ما ذکر ویلي امین پدریمه په باندې او پدریمه سینه باندې مې چې قدم خودو بیا راغی وای بیا رانه پخت بیا راته ویل اے د الله رسوله هلاکت دی به هلاکت دی به هغه چا لپاره چې بچا باندې میاشت رمضان المبارک تیر سي او دته پکې الله رب العزت مغفرت نه کوي